السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ملنګ نجیب جان. نن راغلی یو ترکاڼو ته د اسماعیل وصال صاحب خواله. نو غواړم چې د ده نه د دیدن پیج دپاره یو غزل نیم ریکارډ کړو. نو اسماعیل وصال صاحب په خپل پروګرام کې ته هرکلی وایي. ډېره زیاته مننه چې راغلی موږ له وخت راکړو. یو جهان مننه. نو وصال صاحب ستا ډېره مننه چې په دې لنډ تنګ وخت کې دې موږ له وخت راکړو. نو داسې ده چې څه غزل موږ ته ډالۍ کړي. ډېره مننه. دا غزل دی چې د ښکلو په وینا د زړه رضا چرته ونه کړي. د ښکلو په وینا د زړه رضا چرته ونه کړي. تا هره لوبه کړې د خدا چرته ونه کړي. او دا شعر تا ته ډالۍ چې ملنګه د دې وخت په انسانانو دوکه نشي. ملنګه د دې وخت په انسانانو دوکه نشي. ملنګه خود غرض نشي دعا چرته ونه کړي. او په وخت د اذیت کې چې په ځان باندې جابر شم، په وخت د اذیت کې چې په ځان باندې جابر شم، آشنا واوره په ما داسې بلا چرته ونه کړي. او د وخت په لیکه نیغزه یه بچیه دا مې واوره، د وخت په لیکه نیغزه یه بچیه دا مې واوره. نشي او تماشې کوي چې غلا چرته ونه کړي. او غورځېږم غورځېږم د نظر نه، غورځېږم د نظر نه. ژوندی یم جنازه مې خامخا چرته ونه کړي. او که ځان ګټې نو خدای وګټه، خدای به دې باچا کړي. که ځان ګټې نو خدای وګټه، خدای به دې باچا کړي. بې خدایه زندګي په دې دنیا چرته ونه کړي. او اخري شعر دی چې وصاله ته پوهېږي که نه ښکلی جادوګر دی. وصاله ته پوهېږي که نه ښکلی جادوګر دی. وصاله چې خطا نه شي وفا چرته ونه کړي. ډېر زیاته مننه. ډېر خیر، ډېره مننه.